یو شرابي انسان خپلې ښځې سره د شپې څه وکړل. یو ډېره عبرتناکه واقعه تر اخره راسره وګورئ. دغه شرابي انسان چې د همیشه په شان به په دغه شپه باندې هم شراب څښلي وو، په خپل هوش کې نه و چې خپل کور ته راننوتو. کله چې دروازه خلاصوله او خپل کور ته راننوتو، نو په دغه دوران کې چې دا د شرابو په نشه کې و، د رانوتو سره لوښي هم د په خپو چې کوم ولګېدل هغه یې مات کړل او د شرابو بوتل هم ترېنه په ځمکه پرېوتو. خو ښځې هېڅ هم ونه ویل، او دا چې کله خپلې بسترې پورې راورسېدو پرېوتو، اوده شو. ښځې پرې کمبل واچوله او دا سړی همداسې اوده شو. کله چې سحر شو، ښځه یې راپاڅېدله، یو خط یې ولیکلو، دغه خط یې خاوند ته پرېښودو او دا لاړه له سامان پسې. خاوند چې کله راپاڅېد ویې لیدل چې ډېر زیات لوښي مات پراته دي، نو په ویره ویره باندې راغی او میز سره کېناستو چې ناشته وکړي. خو کله چې ناشته کوله، په دغه دوران کې دته پته وه چې ما خو ډېر زیات لوښي هم مات کړي دي، خو ښځې راسره نن جنګ ونه کړو. نو د فکر کولو چې اوس به مې ښځه راځي لانجه به راسره کوي، خو ښځه یې نه وه. د سره یې زوی کېناستو. د زوی نه یې پوښتنه وکړه چې مور دې څه شوه. هغه ورته وویل چې مور خو مې تلې د بازار نه سودا راوړي، خو ستا دپاره چې کوم خط پرېښی دی دغه ته ولوله. ده چې کله هغه خط راواخیستو، نو لیکلي وو چې ما ته ګرانه زما خاونده، ستا دپاره ما ډېره ښایسته ناشته تیاره کړې ده چې کوم ستا خوښه ده، دغه ته وخوره. کله چې سړي دا خبرې واورېد، نو ډېر زیات حیران شو چې ما خو داسې ښه کار هم نه دی کړی او زما ښځه په ما باندې دومره مهربانه شوې ده. نو کله چې د خپل زوی نه پوښتنه وکړله چې دا څه قصه ده، نو زوی ورته وویل چې د شپې کله چې ته راننوتلې، نو زما مور ستا لاس چې کله ونیولو، نو تا ورته وویل چې زما ناخوښه، زه واده کړی سړی یم او زه پردو ښځو سره ګپ شپ نه لګوم، نو پردو ښځو ته ودرېږم. نو مور مې چې دا خبره واورېده ډېره زیاته خوشحاله وه. د سحر نه هغې ځان سره د خوشحالۍ سندرې ویلې او ډېره زیاته خوشحاله وه چې زما خاوند شرابي دی، خو بیا هم زما په حق کې خیانت نه کوي. نو دې سره یې خاوند هم ډېر زیات خوشحاله شو، یعنې دغه شرابي خوشحاله شو. نو د دې واقعې نه موږ ته دا عبرت حاصلېدلی شي چې خپلو رشتو ته ترجیح ورکړئ. کله هم تاسو خپلو رشتو ته ترجیح ورکړئ، ستاسو په کور کې به امن، سکون، مینه، محبت پیدا شي. او وړې وړې غلطیانې یو بل ته ماف کړئ، د هغې په ځای باندې مینه وکړئ. ځکه چې که بېوفایي په یو رشته کې وشي، نو یقینا چې هغه داسې یو جرم دی چې د هغې بیا معافي نه میلاویږي. یو جهان مننه چې تاسو راسره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.